بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ورځنی لاند او مهم خبرونه. د غزنی ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت له قومي مخورو د کلیو له استازو او ځوانانو سره د حجاب په ودونو او نورو خوښیو کې د بې ځایه او غیر شرعي دودونو پر مخنیوي یو لویه ولسي ناسته ترسره کړه. په دې ولسي ناسته کې محتسبینو له قومي مخورو او ځوانانو وغوښتل چې د حجاب په رعایتولو او په ودونو کې د بې ځایه دودونو او لګښتونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د سیمې خلکو د محتسبینو له لوري د داسې ناستو جوړول له اسلامي نظام سره د ولس د همکارۍ مهم راز وباله او زیاته یې کړه چې په ټولنه کې د حجاب دودول او په ودونو کې د بې ځایه دودونو او لګښتونو مخنیوی یې د ټولنې د ثبات او سمون غوره لار ده. د خوست ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د مرکز په ګډون په 12 ولسوالیو کې له دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو سره په ټولنه کې د معروفاتو د اقامې او د منکراتو د مخنیوي په موخه ناستې ترسره کړي. په دې ناستو کې محتسبینو له دیني عالمانو وغوښتل چې د منبرونو له لارې خلکو ته د حجاب او امر بالمعروف پر ارزښت خبرې وکړي او پر قومي مخورو یې غږ وکړ چې په ودونو او نورو خوښیو کې د بې ځایه دودونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د لوګر ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت په خوښي ولسوالۍ کې له قومي مخورو او ځوانانو سره ولسي ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو له قومي مخورو او ځوانانو وغوښتل چې له محتسبینو سره په ټولنه کې د منکراتو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې د سیمې دیني عالمانو او قومي مخورو په دې برخه کې د امر بالمعروف له مسؤلینو سره مرسته خپل الهي او هیوادنی مسؤلیت وباله. د کندوز ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د 9 ولسوالیو له نظامي مسؤلینو سره د امیر المؤمنین حفظه الله د فرامینو د وزارت د سپارښتنو د پلي کولو په پار اصلاحي ناستې ترسره کړي. په دې ترسره شوو ناستو کې محتسبینو د مشرتابه د حکم پر اساس نظامي مسؤلینو ته په خبرو کې وویل هیڅوک نشي کولای چې مجرمینو ته د محاکمو له سزا اورولو مخکې تعزیري سزا ورکړي. د غرض محتسبینو له هغوی وغوښتل چې له خلکو سره له نیک او غوره چلند څخه کار واخلي او د ولس ستونزو ته پر وخت رسیدنه وکړي. بلخوا د ارزګان ولایت د امر بالمعروف محتسبینو د دې ولایت د امنیت قومندانۍ، ښاري محکمې، اقتصاد ریاست او پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په کارونو کې د همغږۍ او د وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د پلي کولو په پار یو ځای ناسته ترسره کړه. محتسبینو په دې یو ځای ناسته کې د یادو ارګانونو له مسؤلینو سره په امارتي ادارو کې د منکراتو په مخنیوي او په دې پار د امر بالمعروف وزارت له لوري د شوو سپارښتنو د پلي کولو او نورو بېلابېلو موضوعاتو په تړاو خبرې وکړي. داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام، داد شریعت نظام.